ځکه د الله رسول وایي چا چې د خدای په وړاندې د الله په خاطر باندې تواضع او عاجزي ښکاره کړل، د خدای پر مخلوق یې ظلم نه وکړي، د خدای پر مخلوق باندې ځان لوړ ونه بولي، د خدای پر مخلوق باندې فخر نه وکړي، ځان باندې یا د مال یا د دولت یا د نورو اسبابو په وجه باندې فخر کول دا هم یو قسم تکبر دی، هغه یې نه وکړي، دا کس به الله لوړوي. حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله وحی وکړلی چې تاسو یو پر بل باندې ظلم مه کوئ، زیادتي مه کوئ، او تاسو یو پر بل باندې فخر مه کوئ چې زه پلانکی قوم والا یم درته لوړ یم، زه دومره منصب لرم دومره دولت لرم زه درته لوړ یم. ته یې نه کله کله یو ببرسری عاجزه غریبه بې خاندانه کس الله ته دومره محبوب وي. حدیث دی لو اقسم علی الله لابره، که چېرې هغه قسم واخلي خدای ته ووایي چې الله دا کار به کوې، د الله سبحانه وتعالی د ده د مینې په خاطر باندې کار کوي، دی د قسم خلاصي. دا د څه وجه ده؟ دا د عاجزي وجه ده. عاجزي په مال باندې عاجزي وایي دی چې مال در سره یي ځان عاجز وبولي، طاقت در سره یي ځان عاجز وبولي، دولت در سره یي، منصب در سره یي، فوج در شا خلق در سره یي، ته هم بیا هم ځان عاجز وبولي. دغه د انسان دپاره غټ د لوړوالي او د ترقي غټ ذریعه ده.